بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ درس دی پروفیټ ان لاس اکاونټ باندې فارمټ ان پریپریشن. موږ تاسو به لومړی په پروفیټ ان لاس اکاونټ تعریف باندې خبرې وکړو چې دا کوم اکاونټ ته ویل کیږي یا کوم راپور ته ویل کیږي. It shows the net result, net profit or net loss of business operations after considering indirect incomes and expenses. دغه پروفیټ او لاس یا د ګټې او تاوان کوم راپور چې موږ جوړو یا کوم اکاونټ چې موږ جوړو دا فقط د دې مقصد لپاره موږ جوړو چې خپل خالصه ګټه او خالص تاوان په خپل شرکت کې معلوم کړو. خو وروسته د انډایرکټ انکمز او انډایرکټ ایکسپنس څخه ګورې انډایرکټ انکمز څه ته ویل کېږي. انډایرکټ انکمز دې ته ویل کېږي فرض کړه تا بانک سره پیسې خو دي د بانک د خوا چې کم ګټه تا ته راځي بانک انټرست چې تا ته راځي دا په انډایرکټ انکمز کې راځي. او یا فرض کړه د تعمیر یو برخه د تا په کرایه ورکړې کومې پیسې چې درته راځي دا انډایرکټ انکمز کې تا ته راځي. همدا ډول کولی شو چې د کمپنۍ ځینې یا د شرکت ځینې زاړه وسایل دي هغه تاسې خرڅوئ او څه پیسې تر لاسه راوړئ دا هم ستاسې انډایرکټ انکمز کې راځي. نو انډایرکټ انکمز خو دې ته ویل کېږي ولې انډایرکټ ایکسپنس بیا څه ته ویل کېږي. انډایرکټ ایکسپنسز دې ته ویل کېږي چې تاسې په خپل سوداګریز راکړه ورکړه کې یا د هغې د چلولو دپاره چې دی دغه مصارف کوي. فرض کړه تاسو یو شرکت لرئ او په دغه شرکت کې تاسو سره معاشات ورکوي کارمندانو ته څه معاشات ورکوي دا انډایرکټ ایکسپنس کې راځي ځکه هغه راکړه ورکړه کې جنس اخلي جنس خرڅوي هغې کې دخیل مسله نه ده هغې نه بیرون د دغې کار یا د دغې تجارت او کاروبار د چلولو دپاره دغه مصرف ته کوي. فرض کړه کور په کرایه نیسئ دغه ټول په انډایرکټ ایکسپنسز کې موږ تاسو سره راځي. اوس به راشو ووایو چې purpose of profit and loss account څه دی هدف د دې څخه څه دی to find out net profit or loss. لکه څنګه مې چې مخکې ویلې خالصه ګټه او تاوان موږ تاسو د دې اکاونټ په ترو باندې معلومولی شو یا د دې راپور په ترو معلومولی شو. همدا ډول to show indirect incomes and expenses کله هم چې موږ تاسو غواړو چې خپل غیر مستقیم عاید او مصرف معلوم کو هغه هم موږ تاسو دغه اکاونټ په ترو باندې معلومولی شو. دا ډیبټ سایډ کې موږ تاسو چې د انډایرکټ ایکسپنسز لیکو ولې کریډټ سایډ کې چې د انډایرکټ انکمز لیکو دا هغه شیوه او طریقه ده. په لومړی ډیبټ سایډ کې چې موږ تاسو انډایرکټ ایکسپنسز لیکو هغه کې موږ تاسو سره سیلریز راځي رینټ راځي افیس ایکسپنسز راځي ډیپریسیشن راځي او لاسز راځي لکه دا په ډیبټ سایډ کې موږ تاسو لیکو. همدا ډول په کریډټ سایډ کې چې انډایرکټ انکمز دی هغه کمیشن ریسیو دی ډیسکاونټ ریسیو دی انټرست ریسیو دی او ادر انکمز دی نو دا موږ تاسو به کریډټ سایډ کې رسو. فرموله یې داسې ده چې تاسو ګورئ نیټ پروفیټ ایکول مساوي کیږي ګراس پروفیټ سره. ګورئ زه به دلته یو پریکټیکل مثال هم دغلته تاسو ته درکړم. زه به داسې کار وکړم رای به شم دلته فرمولې ته او دلته به ودرېږم. فرض که ګورئ زه ورته وایم ګراس پروفیټ موږ سره شرکت دی او په دغه شرکت کې چې دی 50,000 افغانۍ موږ سره ګراس پروفیټ دی مجموعي ګټه موږ سره 50,000 افغانۍ دی جمع دا جمع کو د انډایرکټ انکم سره غیر مستقیمه وای چې هغه د بانک انټرست دی د کور کرایه مخکې دا غیر مستقیمه وای چې موږ تاسو ترلاسه کړی. فرض کړه 60,000 افغانۍ موږ سره د غیر مستقیم عواید دي صحیح دی. نو دا دواړه چې سره جمع کو ایکول به ورته ولیکو چې دا دواړه موږ سره کېږي 50,000 او 60,000 او 80,000 افغانۍ. نو دا 80,000 افغانۍ خو موږ سره شوې اوس به دې نه څه منفي کوو انډایرکټ انکمز خو موږ ورته ولیکلې اوس به ترې نه منفي کوو انډایرکټ ایکسپنسز منفي. فرض کړه موږ سره انډایرکټ ایکسپنسز بیرته شوي دي 10,000 افغانۍ. نو اوس به راشو ولیکو چې ایکول 10,000 افغانۍ به ورته دلته ولیکو او له دې څخه وروسته به ورته ولیکو چې نو اوس کله چې د 80,000 افغانۍ څخه موږ تاسو 10,000 افغانۍ منفي کو نو دلته به ایکول ورته پریس کو او د 80 نه چې 10,000 افغانۍ منفي کړي موږ سره څو پاتې کېږي 40,000 موږ سره پاتې کېږي. نو دا 40,000 افغانۍ موږ تاسو سره چې د نیټ پروفیټ دی نو دا د نیټ پروفیټ د معلومولو لپاره هغه فرموله ده. اوس به راشو بلې موضوع ته چې کی پوینټس دي. ګورئ دلته یو څو خبرې دي. لومړی خو دا چې موږ تاسو وویلې کی پوینټس کې پروفیټ ان لاس اکاونټ شوز نیټ پروفیټ اور لاس خالص ګټه او خالص تاوان هم چې تاسو کله غواړئ چې معلوم کې هغه تاسو کولای شئ چې د نیټ پروفیټ په ترو باندې معلوم کې د څه په ترو باندې معلوم کې د پروفیټ ان لاس اکاونټ په ترو باندې. همدا ډول it includes indirect incomes and indirect expenses. دغه پروفیټ او لاس اکاونټ یا راپور کې چې د موږ تاسو indirect incomes
او indirect expenses هم شامل وو. It's prepared after trading accounts. مخکې درس کې موږ تاسو trading account باندې خبرې کړو. د trading account نو وروسته دا account جوړیږي یا دا راپور جوړیږي. د سینې د تاسو اول دا راپور جوړ کې به trading account باندې کار وکړي. اول به trading account جوړوي، دا راپور به جوړوي، به وروسته د profit and loss یا د کوم راپور باندې چې خبرې وکړلې د ګټې او تاوان دا به تاسو جوړوي. نو دا موږ سره د نن ورځې درس سبا ان شاء الله په بل موضوع باندې